يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. من د ځوانانو یو تربیوي سلسله شروع کړې وه چې څنګه یو انسان یا یو ځوان خپله د ځواني د مختلف قسمه فتنو نه یا د مختلف قسمه حالاتو نه یا د مختلف قسمه شرونو نه په امان کې وساتي، او څنګه یو انسان د دې ځواني دپاره یو لایحه عمل جوړ کړي او په هغه صحیح لایحه عمل باندې چې د ژوند تیر کړي. په دې سلسله کې غواړم یو بله فتنه چې تاسو سره زه د هغې په باره کې معلومات شریک کړم او بیا د هغې نقصانات تاسو ته وایم او په آخره کې بیا د هغې علاج وښیمه. هغه فتنه د دې عشق او عاشقي او د دې رومانټیک او د دې محبتونو نن سبا وخت کې د غیر شرعي ډول باندې چې دا کم تعلقات او اړیکې دي د دې فتنه ده. یقینا چې الله تعالی انسان ته احساسات ورکړي دي. په دې احساساتو کې د غصې احساسات هم شته دی، د خوف هم شته دی، د قهر او د محبت هم شته دی. په دې کې مختلف قسمه احساسات دي چې الله تعالی یو انسان ته ورکړي دي. بیا الله تعالی په دې ټولو احساساتو کې یو انسان ته اختیار هم ورکړی دی چې څنګه یو انسان دا احساسات په صحیح طریقې سره استعمال کړي. که هغه غصه ده، که هغه محبت دی، که هغه خوف دی، که هغه نور امور دي، هر یو دپاره الله تعالی یا زموږ اسلامي شریعت چې د بیل بیل طریقې موږ تاسو ته ښودلي دي چې څنګه د دغه احساساتو د غلطو طریقو استعمال نه ځان وساتو او څنګه دغه احساسات په صحیح طریقه باندې استعمال کړو. لکه مثال د خبرې الله تعالی یو انسان ته غصه ورکړې ده، که چیرته دغه انسان دا غصه په غلط ځای کې استعمال کړي، دا قهر دا په غلط ځای کې استعمال کړي، دا انسان پې نقصانون کیدی شي. همدغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ډیرو صحابهونو د غصې په باره کې مختلف اقوال نقل دي او د دې په باره کې راغلي دي چې څنګه هغه انسان پهلوان دی چې څوک د غصې په وخت کې خپل ځان کنټرول کړی شي. قدرمند ورونو، همدغه راز د محبت هم دی. د محبت هم نقصانات لري او هم فواید لري. که چیرته دا په صحیح ځای باندې استعمال شي، په شرعي ډول باندې استعمال شي، په شرعي طریقه باندې استعمال شي، نو د دې فایده وي. او که چیرته همدغه محبت دا په غلط ځای کې استعمال شي، په غلطه طریقه باندې استعمال شي، نو د دې نقصان وي. ډېر داسې اشیا وي لکه مثال د خبرې نسیان، هېرېدل دي. زموږ او ستاسې په نیز باندې دا هېرېدل یا یو شیز هېرول دا عیب دی. یا مثال د خبرې نفرت دی. زموږ او ستاسې په نیز باندې دا نفرت یو عیب دی. حال دا چې که چیرته موږ او تاسې همدغه نفرت یا همدغه هېرول په صحیح ځای باندې استعمال کړو او د دې هغه صحیح ځای وپېژنو، صحیح موقعیت وپېژنو، نو د دغه هېرېدلو د مرض نه یا دغه د نفرت چې ورته موږ او تاسې بد وایو، د دې نه موږ او تاسې مستفید کېدلی شو. لکه مثال په طور باندې یو انسان دی، د هغه ډېر یو نږدې ملګری مړ شو، د هغه ډېر یو نږدې ملګری یا یو والد صاحب وفات شو یا ورور وفات شو. نو که چیرته دې انسان کې دا د نسیان نه وي، د هېرېدلو دا ماده په دې کې نه وي، نو دا انسان به ټول عمر چې دی هغه غمونه یاد ساتي. که چیرته په دې انسان کې دغه هېرېدل نه وي، نو دی به ډېر زر د دې غمونو د لاسه او د تکالیفو د لاسه ختم شي. نو دلته په دې وخت کې د انسان دپاره دا هېرول دا یو نعمت دی. همدغه راز که چیرته یو انسان وي او هغه یو امتحان ورکوي، درس ووایي، نو هغه درس په وخت کې که چیرته یو انسان هغه درس هیر کړي، نو هغه ځای کې بیا دا هېرېدل چې دی دا انسان دپاره د تکلیف سبب ګرځېږي. نو همدغه راز نفرت هم دی. که چیرته یو انسان بالکل نفرت پرېږدي، بالکل دې نه د نفرت ماده ختمه شي، نو د انسان په دنیا کې هر یو شي ته اشتیاق وي، هر یو شي سره به د محبت پیدا کېږي. حال دا چې هر یو شی انسان ته نه حاصلېږي، هر یو شی انسان ته نه حاصلېږي، نو د هغې شیز د نه حاصلېدلو له امله به چې د انسان په ډېرو تکلیفونو او یا ډېر زیات ذهني مرضونو کې اخته شوی و. نو همدغه راز د محبت هم دی. که چیرته دا محبت دا په صحیح ځای باندې استعمال شي، دا د الله تعالی د طرف نه یو نعمت سبب جوړېدلی شي، موږ او تاسو دپاره یو نعمت جوړېدلی شي، یو راحت موږ او تاسو دپاره جوړېدلی شي. که همدغه محبت په غلط ځای باندې استعمال شي، نو همدغه محبت موږ او تاسو دپاره بیا تکلیف او د جرایمو سبب هم ګرځېدلی شي. نو په دې سلسله کې موږ او تاسې کتلی شو چې زموږ او ستاسې په معاشره کې ډېر زیات ځوانان داسې وي چې د واده نه مخکې هغوی د نورو جنکو سره غیر شرعي اړیکې ساتي، هغوی سره د محبت کولو کوششونه کوي. دا خو واقعي خبره ده چې الله تعالی یو ځوان ته، یو هلک ته چې دی د زنانه طرف ته میلان د ده په فطرت کې ایښی وي، او یو زنانه کې د یو هلک طرف ته، د یو ځوان طرف ته چې دی میلان د هغې زنانه په فطرت کې ایښی وي. که چېرته دغه میلان الله تعالی نه وی ایښی، نو بیا د انساني نسل دومره نه زیاتېده،
د انساني نسل تر دې ځای پورې نشو راتللی نو په دې کې هم د الله تعالی یو لوی حکمت دی البته چې الله تعالی دغه میلان ایښی بیا دې دپاره طریقې کار هم ښودلی دی دې دپاره بیا موږ او تاسو ته د نکاح طریقه ښودلې ده د واده دغه اصول یې موږ او تاسو ته ایښي دي چې د شرعي حدودو تر لاندې دغه نکاح کیږي بیا دغه واده کیږي بیا هغه نور انساني نسل مخ په وړاندې ځي نو همدغه راز الله تعالی چې کله هم په د انسانانو کې د محبت ماده ایښې ده نو انسانانو ته پکار ده چې دا په صحیح طریقې باندې استعمال کړي نو ډېر وخت کې موږ او تاسې ګورو ډېر زیات ځوانان وي د خپل تسکین حاصلولو دپاره د خپل هغه محبت حاصلولو لپاره غیر شرعي اړیکې جوړوي غیر شرعي اړیکې یا غیر شرعي لارې چې د اختیاروي لکه موږ او تاسې کتلی شو نن سبا وخت کې زیاته فتنه هغه په دې موبایلونو باندې ده په دې موبایلونو کې میسج لیږل په دې موبایلونو کې یو بل سره روابط کول همدغه راز موږ او تاسې کتلی شو چې ډېر وخت کې دغه روابط چې دی په کالجونو کې جوړېږي یونیورسټیانو کې جوړېږي ډېر هلکان داسې وي چې په لارو کې زنانو ته ودرېږي ډېر هلکان داسې وي چې هغوی زنانو ته خطونه غورځوي ډېر هلکان داسې وي چې هغوی اشارې کوي مختلف قسم حرکات کوي بعضې وخت کې د سکولونو د یونیورسټیانو نه بلکې په کلو کې هم دا کارونه کېږي په یو خاندان کې اوسېږي یو زنانه یو هلک وي د تره لور وي د ترور لور وي هغوی سره بېپردګي کوي د بېپردګي نه بعد چې دی هغې سره یو قسم ته غیر شرعي اړیکې وساتي په کلو کې نن سبا دا کارونه هم عام شوي دي نو دا غیر شرعي طریقې باندې چې دی هغه محبت ترلاسه کول یا غیر شرعي طریقې باندې چې دی د یو چا په محبت کې واقع کېدل نو دا د انسان په خپل هغه احساساتو باندې کنټرول نه لرل وي چې هر کله یو انسان په خپلو احساساتو باندې کنټرول نه لري نو د ده انسان د احساسات د ده په عقل باندې حاوي شي د ده عقل بیا د دې احساساتو غلام شي نو بیا چې هر کله دا یو کار کوي نو اول پکې احساسات مقدم وي د دی به ښه عاقل انسان وي په نورو ځایونو کې به ښه عقل لري ښه د عقل نه ډکې خبرې به کوي خو داسې یو وخت به په ده باندې راځي یو حالت به په ده باندې راځي چې دی به پکې بیا د خپل ځان نه هم تیري د خپل عزت نه به هم تیري په دې باندې به بیا نه پوهېږي چې که چېرته مثال د خبرې زه د یو چا سره ملاقات کوم غیر شرعي ډول باندې یا یو چا سره اړیکه ساتم که ما څوک ګیر کړي که څوک مې وګوري په کور کې همدغه راز ډېر داسې حالتونه چې دا انسان په دې محبت کې یا د خواهشاتو تر لاندې راشي د احساساتو تر لاندې راشي نو هغه عقل بالکل غلام شي په هغې وخت کې بیا عقل کار نه کوي او چې هر کله بیا په هغه کار کې ګیر شي هغه یو جرم وي هغه جرم کې ګیر شي نو بیا د انسان ته احساس وشي د انسان ته اندازه وشي چې ما څومره غلط کار کو بیا په هغه خپل عقل باندې چې دی هغه خپل کار چې دی ناقص بولي او غلطي بولي نو قدرمند ورونو خویندو چې هر کله هم تاسې په ژوند کې دغسې غیر شرعي اړیکو طرف ته یا داسې ناروا عشقونو عاشقیانو محبتونو طرف ته چې دی خپل زړه ښه کوئ نو ټول اول به په دې کې ستاسو د ایمان نقصان کیږي په دې کې به چې دی تاسو نه الله تعالی ناراضه کیږي ستاسو به دې سره زړه سختیږي عباداتو نه به ستاسو زړه مړېږي تاسو به بیا هغه عبادات چې کوم کوئ هغه به تاسو ته خوند نه درکوي هغه د ایمان لذت به تاسو نشئ محسوسولی بیا به چې دی ستاسو ټول فکر د الله تعالی د طرف نه اوړېدلی وي او ټول فکر به مو چې دی یا په معشوق یا په معشوقه کې یا چې کوم په چا باندې تاسو عاشق شوي وئ یا چې چا سره تاسو محبت کوئ بل انسان سره نو هغه انسان کې به ستاسو هغه فکر نښتی وي او هغه به چې دی تاسو د ټول دیني امورونه او د ایماني امورونه چې دی لرې ساتي همدغه راز دویم نمبر مهمه خبره دا ده غټ نقصان د عشق و عاشقي او د غټه فتنه چې د دې یو غټ نقصان دا دی چې د انسان ذهن او فوکس چې کوم ستا د ژوند په امورو باندې چې ستا د ژوند په یو مقصد باندې یو پیټرن باندې یو طریقه باندې چې زه به په دې لاره باندې ځم زه به یو خدمت کوم زه به یو غټ شخصیت جوړېږم زه به یو غټ علمي سرمایه جوړېږم زه به یو علمي خدمت کوم زما یو مقصد دی زه د دنیا کې د یو مقصد دپاره ژوند تېروم نور خلکو ته به خدمت کوم امت مسلمه ته به خدمت کوم هر انسان خامخا په خپل ځان کې په خپل ذهن کې خپل ځان سره یو څه مقصد لري یو غټه اراده لري بیا په دې خپل مقصد او په دې اراده باندې سوچ او توجه لري او فوکس لري هغه مقصد او ارادې ته خپل سوچ ورکړی وي نو چې هر کله یو انسان په غیر شرعي محبت کې اخته شي په غیر شرعي ډول باندې یو جنۍ سره یا یو جنۍ یو هلک سره چې دی تعلقات قایموي نو د ده هغه فوکس او د ده هغه سوچ او توجه د دې خپل مقصد نه راوړي چې هر کله د دې توجه د خپل مقصد نه راوړي بل طرف ته شي نو د ده هغه خپل ژوند پاتې شي د ده هغه خپل پرمختګ پاتې شي خپله ترقي پاتې شي په خپل ژوند کې بیا ترقي نشي کولی بیا پرمختګ نشي کولی که چېرته تاسو د ساینس پوهانو د فلسفو د غټو مفکرینو د غټو خلکو د علمي سرمایو
د هغوی هغه بایوګرافي وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ چې هغوی کوم ژوند تېر کړی دی، نو په هغې کې به ډېر کم تاسو داسې غیر مسلمین پیدا کوئ چې هغوی د په ځواني کې چې د عشق او عاشقي دغه طرفونو ته تللي. اکثره تاسو وګورئ چې هغوی ټول سوچ او فوکس خپله ټوله توجه چې دی په خپل مقصد باندې کړي، په هغه خپل علمیت باندې، هغه خپل د ژوند دپاره چې کوم را روان مستقبل وي په هغې باندې کړي. همدغه راز یو استاز دا خبره کوي وایي چې انسان یوه ښه جینۍ چې عاشق پې شي هغه کله هم یو انسان ته ښه مستقبل نشي ورکولی. البته که چیرته یو انسان ښه مستقبل ولري نو ښه مستقبل انسان ته بیا ډېر شرعي ودونه لارې ورته برابرولی شي. نو دویم نمبر باندې غټ نقصان چې دی هغه د توجه خرابېدل دي، هغه فوکس خرابېدل دي د خپل د ژوند نه، د خپل مقصد نه. دریم نمبر باندې غټ نقصان د انسان صحت دی. دا کار انسان ته د انسان صحت ته ډېر نقصان کوي. انسان د خپل وخت نه زیات په ځان باندې فشار راولي، انسان په خپل سوچ باندې په خپلو دماغو باندې فشار راولي. دا محبت داسې شی وي که چیرته موږ او تاسې د دې په هغه ډپت کې، د دې په هغه ژوروالي کې وګورو، نو دا کوم فزیکل وجود نه لري، کوم مادي وجود دا نه لري، بلکې دا د یو بل انسان تصورات په خپل ذهن کې ساتل وي. د یو بل انسان هغه نقشه موږ او تاسې که یو انسان وي بل چا سره محبت کوي یا عشق کوي، نو د هغې انسان هغه ټوله نقشه او تصورات په خپله میموري کې ساتلي وي. نو چې هر کله دا هغه میموري راتازه کوي، هغه تصوراتو باندې بیا توجه ورکوي، راتازه کوي، نو د انسان هغه میموري یا هغه توجه یا هغه دماغ چې دی هغه د خپل حد نه زیات کار کوي، هغه یو بې ځایه ځای کې مصرفیږي. او حال دا چې په منځ کې به محبت څه فزیکل وجود نه لري. که چیرته دا انسان خپله دغه میموري پاکه کي، خپله دغه توجه او دغه ذهن پاک کي، د انسان چې دی بیا موږ تاسې کتلی شو چې دی ډېر په ښې طریقې سره چې دی په ژوند کې پرمختګ کولی شي او هغه خپل ځان او خپل وجود او خپل صحت په راحت کې ساتلی شي. ډېر وخت کې موږ تاسې ګورو چې ډېر خلک پې په د عشق او عاشقي کې مبتلا شي، رنګونه تورېږي، تکالیف پې راځي، مشقتونه پې، ټول به خوشحاله وي، خلک به خوشحالیانې لمانځي، خلک به چې دی مجلسونه کوي، یو حجره کې به ناست وي، دوستان به ناست وي، او د انسان باندې به غم وي، تکلیف به وي، ټینشن به وي ورسره، هغه راحت به ورته نه وي د قلب، هغه سکون به ورته نه وي، بلکې د ده ټوله توجه او هغه چې کوم هغه فوکس دی هغه به ټول هغه چې خپل معشوق دی یا معشوقه ده په هغې باندې بناوي. د عام ژوند به ورته خوند نه ورکوي، د والدینو سره ناسته به ورته خوند نه ورکوي، د ورونو سره ناسته به ورته خوند نه ورکوي، د ملګرو دوستانو سره چکر وهل ناسته ورته خوند نه ورکوي، په مکتب کې به ناست وي مکتب به ورته خوند نه ورکوي، په پوهنتون کې به ناست وي کتاب ته به توجه نه وي. توجه به چېرته وي؟ هغه تصورات او میموریز چې ده جوړ کړي وي هغه تصوراتو باندې د توجه وي. که چېرته دا تصورات دی ختم کړي نو هغه ټوله معامله حل کیږي. د دې دریم نمبر نقصان یعنی د غیر شرعي اړیکو دریم نمبر نقصان هغه چې د صحت ته نقصان رسول دي. د غیر شرعي اړیکو څلورم نمبر نقصان دا ده چې هر کله یو انسان خپل محبت یو طرف ته متوجه کی، ټول محبت یو طرف ته متوجه کی، نو د نورو جهتونه د ده محبتونه راکمیږي، د ورونو سره محبت کمیږي، د والدینو سره محبت کمیږي، د ملګرو سره محبت کمیږي، د خپلوانو سره، ترونو سره، تره زامنو سره، د ټولو سره محبت کمیږي. او هغه خبره دې حد ته ورسیږي چې ډېر وخت کې به تاسو داسې واقعات اورېدلي وي چې یو انسان د یوې جنۍ دپاره خپل ټول خاندان پرېږدي، یوه جنۍ یوازې د یو هلک دپاره خپل ټول خاندان پرېږدي، د هغوی د عزت خیال نه ساتي، د هغوی هغه محبتونه ټول هیر کړي چې کومې ده سره په وړوکوالي کې احسانات کړي وي، د ده هغه پرورش یې کړی وي، د ده هغه ساتنه یې کړې وي په وړوکوالي کې، هغه ټوله هیر کړي او لاړ شي یوازې او یوازې د یو څو خواهشات دپاره چې دی هلته هغه یو هلک سره لاړه شي یا یو هلک یو جنۍ سره لاړ شي، هغه ټول خاندان پرېږدي. نو د دې غیر شرعي محبتونو څلورم نمبر باندې غټ نقصان چې دی هغه د خپل خاندان یا خپل چاپېریال خپل نږدې دوستانو نه نفرت کول دي. همدغه راز د دې په علاجونو کې که موږ او تاسې چېرته وګورو د دې ټولو نه بهترین علاج او اول علاج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی چې هغه واده کول دي. چې هر کله یو چا څوک خوښ شول، یو چا ستاسې یو څوک خوښ شول، بیا چې تاسو هغه سره واده وکئ، تاسې هغه سره واده وکئ، تاسې والدین ورولېږئ، تاسې مشران ورولېږئ، په شرعي طریقه باندې چې دی د تعلق ته چې دی یو رنګ ورکوي، په شرعي طریقه باندې چې دی هغه چا سره چې محبت دی ستاسې هغه ترلاسه کړئ. دا ټولو نه بهترینه طریقه ده او اوله طریقه ده. او که چیرته یو څوک ستاسې خوښ وي او تاسو سره واده نه کوي یا ناممکنه وي، د دې دپاره بیا دا قاعده استعمالوئ چې هر کله ستاسې د یو څیز سره ډېر زیات شدید محبت شي نو تاسو یې پرېږدئ، تاسو یې
پرېږدئ. که چیرته هغه شی ستاسو وي، که چیرته هغه انسان ستاسو وي خو بیرته به راشي، او که چیرته ستاسو نه وي نو بیرته نشي راتللی، هغه بیرته نه راځي. او چې هر کله یو انسان بیرته نه راځي نو په پردو شیزونو باندې یا په پردو انسانانو باندې چې دی خپل ځان مه خرابوئ، خپله توجه مه خرابوئ، خپله ځواني مه بربادوئ، بلکې خپل مقصد طرف ته، خپل ګول طرف ته، خپل زندگی طرف ته، د خپلو عباداتو طرف ته، د خپل آخرت طرف ته تاسو توجه کوئ. نو اول نمبر علاج چې دی هغه ښه علاج چې دی هغه واده ده. که چیرته واده ممکنه وي بالکل مشران ورولېږئ، په شرعي طریقې سره دا خبره پوره کوي. او که چیرته واده ممکن نه وي بیا یې پرېږدئ، بیا هغې طرف ته بالکل زړه مه خورئ، توجه مه ورکوئ. دویم نمبر باندې د غیر شرعي محبتونو د خلاصون دپاره اهمه لاره هغه دا ده چې هغه آثار، هغه تحایف، هغه عکسونه، هغه میسجونه چې تاسو ته راغلي وي د هغې د طرف نه هغه ختم کړئ او ځان سره دا اراده وکړئ، دا قصد وکړئ، خپل ځان قوي کړئ په دې وخت کې چې زه به نور غیر شرعي اړیکې چې دی نه ساتمه، هغه بالکل هغه ټول آثار یې ختم کړئ. نو دا به رفته رفته ستاسو د زړه نه، ستاسو د ذهن نه به چې دی هغه ستاسو معشوقه وي هغه به وځي. د انسان د محبت ټول عمر 1.5 کال دی. د ټوله دنیا ماهرین نفسیات په دې خبره باندې اوس متفق دي چې د انسان د محبت عمر 18 میاشتې وي. چې 18 میاشتو نه کله دا خبره واوړي نو دا خبره بیا ضد ته واوړي. دا بیا انسان چې کله هغه خپل ټولو 18 میاشتو ته ګوري چې ما خو دومره تعلق جوړ کړی دی، ما خو دومره انویسټمنټ کړی دی، ما خو دومره چې دی سختې تېرې کړي دي، نو زه اوس ولې دا خپله معشوقه پرېږدم یا دا خپله محبوبه پرېږدم. نو د انسان د ژوند چې انسان چې په ژوند کې غیر شرعي ډول باندې چا سره محبت کوي، اړیکې ساتي، د هغې ټول عمر چې دی 18 میاشتې دی. نو هر کله چې تاسو غواړئ د محبتونو ځان خلاص کړئ نو تاسو په 6 میاشتو کې کولی شئ، 6 میاشتو کې تاسو کولی شئ چې ځان ترېنه خلاص کړئ او مکمل هغه ستاسو معشوقه چې یا چې تاسو چا سره محبت کوئ هغه هیر کړئ. او په هغه صورت کې چې کله تاسو ورسره روابط نه ساتئ، تاسو ورسره میسجونه نه کوئ، خطونه نه لیږئ یا دغسې نورې اړیکې مکمل ورسره قطع کړئ نو تاسو به بیا کولی شئ چې هغه چا سره ستاسو محبت وي هغه مکمل هیر کړئ. د دې دریم نمبر بهترینه لاره دا ده، زه تاسو ته یو جوره خبره دلته کول غواړم چې هر کله ستاسو باډي ده، ستاسو بدن دی، وجود دی مادي، او د یو بل انسان هم مادي وجود دی، د دې دواړو ترمنځ چې کله د دې دواړو بدنونو ترمنځ چې کله یو څه تعلق پیدا کیږي هغه تعلق غیر مادي وي، هغه تعلق زموږ او ستاسې په ذهنونو کې یوازې تصوراتي وي. لکه مثال له خبرې ستاسو یو ورور دی، صحیح ده، ستاسو د هغه ورور هم وجود شته دی، بدن شته، خو تاسو د هغه ورور سره یو قسم ته محبت لرئ، هغه ورورولي تاسو ورسره لرئ. دغه ورورولي دا غیر مادي شیز دی. همدغه بدن د بل انسان هم شته، نور انسانان دي هغوی هم بدنونه لري، پردي خلک دي بدنونه لري، خو د هغوی سره ستاسو دغه غیر مادي چې کوم تعلق وي دا ورورولي دا ورسره نشته دی. نو همدقسې یو انسان چې یو چا سره محبت هم کوي نو هغه یو وجود وي، باډي وي، د هغوی سره چې ستاسو کوم تعلق وي نو هغه غیر مادي وي، هغه محبت غیر مادي شیز وي، هغه یوازې او یوازې ستاسو په ذهن کې وي، ستاسو په تاټ، ستاسو په سوچونو، ستاسو په فکرونو کې وي. نو هر کله چې تاسو غواړئ د یو چا د محبت نه ځان خلاص کړئ نو تاسو د خپلو فکرونو طرف ته، د خپلو تاټس، د خپلو سوچونو طرف ته توجه وکړئ چې زما سوچ آیا په ما باندې دومره قوي دی چې زه یې کنټرول کړی ما. تاسو لږ د خپل سوچ ته سوچ وکړئ، د خپل تاټس، د خپل فکر ته، د خپلې مفکورې ته تاسو سوچ وکړئ چې آیا ستاسو دا مفکوره دومره قوي ده چې ستا ټول بدن چې دی د یو چا غلام کړی دی، ستاسو ټول وخت د یو چا غلام کړی دی. که چیرته هغه هم تاسو سره محبت دومره کوي نو تاسو پوه شئ چې آیا هغه انسان دومره کمزوری دی چې د خپلو فکرونو د لاسه، د خپل تاټس د لاسه چې دی دومره زیات محبت کوي یا دومره زیات کمزورتیا اختیاروي. نو هر کله چې تاسو خپل ځان ته لږ سوچ وکړئ، خپل دماغو ته لږ سوچ وکړئ، خپل فکر ته سوچ وکړئ تاسو، نو ستاسو اصل محبت د خپل فکر سره وي، د خپل تاټس سره وي، د خپل سوچونو سره وي. نو هر کله چې تاسو دغه سوچونه، دغه تاټس، دغه فکر ختم کړئ، دغه د دې دوو وجودونو په منځ کې چې دا کم تعلق وي دا مړ کړئ. که چیرته تاسو دغه تعلق ختم کړئ، دغه تعلق مړ کړئ، دغه سوچونه پرېږدئ، فکرونه پرېږدئ، نو تاسو په اسانه طریقې سره کولی شئ چې هغه خپل ذهن اصلاح کړئ، هغه خپل دماغ او خپل ځان اصلاح کړئ. همدغه راز د دې دپاره یو بهترینه طریقه دا ده د محبتونو د غیر شرعي محبتونو د خلاصون دپاره چې انسان سیاحت باندې ووځي، یو ځای ته لاړ شي،
ملګرو سره وخت تیر کړي، ځان مصروفه کړي، ذهن مصروفه کړي، ده ته داسې وخت پیدا نشي چې دا دې پکې غیر شرعي اړیکې وساتي. نو دا انسان بیا کولی شي چې هغه خپل سوچ او خپل فکر هغه په قابو کې وساتي. نو هر کله چې قدرمندو ورونو او خویندو تاسو په دغسې محبتونو یا په غیر شرعي اړیکو کې مبتلا شئ، نو تاسو خپل ځان سره لږ فکر وکړئ، لږ د خپل احساس، لږ د خپل ځان په باره کې احساس، لږ د خپل آخرت په باره کې احساس، لږ د خپل مستقبل په باره کې احساس. او یو کار چې کوئ، تاسو انسانان، موږ او تاسو انسانان یو، موږ او تاسو ته الله تعالی عقل راکړی دی، موږ او تاسو چې هر یو کار کوو نو په هغې کې یو فایده لټو، یا پکې اخروي فایده وي یا پکې دنیوي فایده وي. دا غیر شرعي محبتونه چې دي په دې کې هم دنیوي نقصان دی او هم پکې اخروي نقصان دی. نو باید چې موږ او تاسو دا په خپل نظر کې وساتو او د دې ټولو غیر شرعي اړیکو نه خپل ځانونه وساتو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا نفس إن لم تظفري لا